ملي بیرغ ممکن پر خپل حال پاتې شي او طالبان خپل بیرغ د دفاع وزارت په بیرغ بدل کړي. پاتې جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت یو شمېر سرچینې وایي چې د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ ممکن بیرته په خپل حال او د طالبانو بیرغ د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوې مرکه کې د ملي بیرغ د بیرته برحاله کېدو احتمال تایید کړی. په دې اړه د ښاغلي مجاهد د څرګندونو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي رسنیز شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي تاندوی پاڼې ته وویل چې د طالبانو سپین بیرغ په ډیر احتمال د دوی د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان شي. سرچینې دا هم وویل چې د طالبانو د ملا برادر ډله له لومړۍ سره د ملي بیرغ د ښکته کېدو لیواله نه وه. ویل شوي چې د جمهوري نظام له سقوط او کابل ته د حقاني شبکې له ننوتو سره دغې شبکې له مشورې پرته د افغانستان ملي بیرغ له ارګ ماڼۍ او نورو سیمو څخه ښکته کړی چې ټول طالب مشران ورسره موافق نه وه. طالبانو په رسمي ډول د دغې سرچینې څرګندونې نه دي تایید کړي. د مجاهد یادې څرګندونې د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوي او وایي که طالبان دا اقدام وکړي نو د خلکو زخمي زړونه به لږ ټکور شي. نومان دوست ورته لیکلي زړه په واک کې نه وي پرته له خپل ملي بیرغه په خپلو ښارونو کې د بیګانګۍ احساس کوم او له ځان سره غیر ارادي وایم ځان په خپل کور کې میلمه راته ښکاره شو. نثار احمد صالب یې ورته لیکلي د دې جانان بیرغ د منلو خیرات له چا مه غواړئ، ننواتې هیڅ ډلې ته مه کوئ. دا بیرغ نه خلقیانو نابود کړ نه اشرارو، دا بیرغ زموږ د وطن پر کاڼو او اوبو نقش دی. د دې بیرغ حساب له هرې ډلې سره وکړئ. د دې ګلورین بیرغ ازار چې هر څوک وهلی بیا یې د عزت سر نه دی پورته کړی. لطفا د ارزښتونو د مقابلې قاعده زده کړئ. په همدې حال هیوادوال وایي چې طالبان باید له خپل ضد څخه تیر شي او ملي بیرغ دې ومني، ځکه له یوې خوا دا د طالبانو له بیرغ څخه ډیر اسلامي هم دی او دا بیرغ نه د جمهوریت او نه د امارت دی بلکې دا د ملت بیرغ دی.